د افغانستان د پوهنې وزارت وایي د کرونا وبا د درېیمې څپې پر مهال خصوصي ښوونځي یوازې په چنګاښ میاشت کې په بشپړ ډول تړل شوي وو او له هغه مخکې په ډیری خصوصي ښوونځیو کې زده کړو دوام درلود. د دغه وزارت د ښوونې ورځنی معین عطاالله واحدیار نن یوه خبري کنفرانس ته د خبرو پر مهال وویل دوی د خصوصي ښوونځیو له مسؤلینو سره د پالې ته رسیدلي چې د سرطان یا چنګاښ میاشت د 50% فیس دی د زده کوونکو کورنۍ ادا کړي او 50% هغه یې د ښوونځي په خپله غاړه واخلي. ما در صحبت با مکاتب خصوصی به این نتیجه رسیدیم که چون یک به اصطلاح عام ما و شما یک مصیبت مرض آمده که ما را مجبور ساخته تا مکاتب بند کنیم، بیاین این را به دو حصه تقسیم میکنیم. یک حصه زیر والدین محترم همکاری میکنن و یک حصه زیر مکاتب خصوصی همکاری میکنن. تصمیم ما به این شد که مکاتب خصوصی افغانستان فیس مای سرطان 50% میگیرن. نوموړي زیاته کړه چې د کرونا وبا د درېیمې څپې پر مهال د جوزای غبرګولي میاشتې تر اخره په ټولو خصوصي ښوونځیو کې زده کړو دوام درلود او ډیری ښوونځي په بشپړ ډول نه و تړل شوي چې زده کوونکي اړ دي د یادې میاشتې فیس د ښوونځیو ادارو ته ادا کړي. مکاتب خصوصی در ماه جوزا عرضه خدمات تعلیمی کده بودن. ما نخواستیم که اینا را مجبور کنیم که همی فیس مای جوزایی که شما در یک هفته یا 2 هفته از این خدمات عرضه کردین ایره نگیرین. و در ماه اسد شما میفهمین که امتحانات 4 ماه ما شروع شد. یگانه وقفه بزرگی که ما در بین داریم او 1 ماه سرطان است. د پوهنې وزارت چارواکي وایي مال په ټول هیواد کې 3,000 خصوصي ښوونځي فعالیت لري او 650,000 زده کوونکو ته یې د زده کړو زمینه برابره کړې ده. د دغه وزارت د ښوونې ورځنی معین زیاتوي چې دوی تر بل هر چا د خلکو همکارۍ ته ډېره اړتیا لري او هم خلک او د جنګ ښې لوري دی نه پرېږدي چې دغه بنسټ ته زیان ورسیږي. نوموړی زیاتوي چې د وروستیو جګړو له امله په ټول هیواد کې 106 ښوونځي په بشپړ او نسبي ډول له منځه تللي دي.